لټن ماما تازه خبر راغلی دی وی دوکاندار شیخ وژلی دی. نه مړه دا څه وایې که دا رښتیا یي نو بس دا ډېر ښه کار کړی دی. او لټنه دا رښتیا دي دوستانو دا تصویر تاسو ته مخامخ ښکاري دی وژلی دی. تاسو ته مونږه ویډیو ځکه نشو پلی کولی مسله کې بیا دا ډېر خلک وی دا دروغ دی وي مونږ ته یې ثبوت وښیه. ثبوت ځکه نشو ښولی چې بیا مسله مونږ ته راکړي که نه نو ښه کړي چې وژلی دی او د هغوی ډېر زیات ګناه و. لټنه د جینکو پکې هم ګناه و. او لاول د جینکو ګناه دی دوی ته چا وي چې دغې دوکاندار له ځه او دویمه دا خبره چې دغې دوکاندار ډېر زیاتې کړې ته چې بدکاري کوې ورسره نو دا کیمره ورته ولې مخامخ کوې. لټن ماما دوی په شرم سو. رښتیا دې وویل. دوستانو زه تاسو ته جولی غواړم د الله د رضا دپاره خپلې تور سرو خیال ساتئ پردي دوکانونو ته یې مه پرېږدئ. دوستانو که سبا له زموږ تور سرو یا تاسو تور سرو سره څه وشي نو بیا به ستومانه یې د الله د رضا دپاره ته وایم چې پردي دوکانونو ته خپلې تور سرې مه پرېږدئ. زما دوستانو د شیخ بړه بابا د کیمرې له شاته ډېرو تور سرو سره دا چل نه کړي. استغفرالله.